السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی درنو کتونکو په دغه ویډیو کې را سره لیدلی شئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي دروازه نه بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانېستل شوې د افغانستان ولسمشر وایي یو بېساری تاریخي فرصت د 42 کلنې جګړې د ختمېدو او د سولې د راوستلو لپاره رامنځته شوی دی محمد اشرف غني په آر کې د دولتي چارواکو یوې غونډې ته د سولې لپاره د خپلې طرحې د تشریح کولو پر مهال وویل چې یوه لویه لاره یا دروازه نه بلکې د سولې پر لور یوه کړکۍ پرانېستل شوې ده په دې ویډیو کې چې پرون خپره شوه ولسمشر وایي اړینه ده چې د افغانستان دولت او ملت دواړه په ټول تدبیر او تمرکز سره د سولې پر لور دا کړکۍ لا نوره پرانیزي ولسمشر غني وایي په تیرو 42 کلونو کې په لومړي ځل دا امکان راغلی چې افغانستان له دوامداره جګړې څخه یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي ولسمشر غني یو ځل بیا تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره خپل چمتووالی وښود خو ویې ویل چې هیڅکله استعفا او کومې معاهدې ته غاړه نه ږدي دی وایي هیڅوک د دا فکر نه کوي چې د افغانستان زعامت د ولسمشر لومړی او دوهم مرستیالان او ستاسو منتخب ولسمشر به استعفا کوي او یا یوه شرمونکې معاهده مني خیر وغواړي او سوله په دې راځي چې د منتخب حکومت خپله دوره پای ته ونه رسوي موږ حاضر یو چې په دې کې اقدام وکړو نه یوازې دې ته حاضر یو موږ حاضر یو چې ونه درېږو موږ ته د نظام دوام مهم ده نه د ځان دوام هیچ کس فکر از این نکنه که زعامت افغانستان منصب اول رئیس جمهور منصب دوم رئیس جمهور منتخب داره استعفا میکنه یا تن به یک معاهده ننگین قدرمنو کتونکو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په پاک رب سپارم د خدای پامان